بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه علیکم. هلې په نن درس کې موږ تاسې هیستوري ټول وایو. دغه ټولز زموږ دپاره ټول هم اهمیت نه لري چې خامخا به موږ ټولو باندې ځان پوه کوو، خو بیا هم چون دلته په تقسیم اوقات کې یا په کرکولوم کې موږ تاسو ته هیستوري ټول راغلی دی وایو یې، ځان ورباندې پوه کوو چې د دې مطلب څه دی. ملګرو که چیرې زه دلته راشم او د دې ځای څخه یو برش راواخلم او وغواړم چې په سور رنګ باندې زه دلته یو څه رسم کړم، برش ټول زه راواخلم. دا وګوره برش ټول دی ما راواخیسته، یو څه رسمونه مې جوړ کړه، یو څه د دې سایز کمومه، دا رسمونه ما رسم کړه. ګورئ بیرته که زه کنټرول زیډ وهم نو یو دانه څنګه کیږي ریموف کیږي، بیا که زه کنټرول زیډ وهم بل ریموف کیږي بل ریموف کیږي. اصل کې دلته دغه ریموف کیږي چې په حقیقت کې یو ځل کنټرول زیډ کیږي، خو زه ورسره دلته الټ نیسمه نو د هغې په واسطه باندې بیا زه کولی شم زیات څنګه کړمه ریموف کړمه. خو که چیرته داسې شوي وي چې زه وغواړم چې دا څنګه ریموف کیږي، زه دلته وینډو ته راځم. په وینډو کې موږ تاسې هیسټري لرو، دا هیسټري ده زموږ ستاسې. دلته مکمل د تصویر چې مون خلاص کړی دی وګوره اوس په دې باندې ما کلیک کړه، هر څه ختم شو. که زه لاندې څومره کلیک کوم اخر کې هغه ټول څیزونه راځي. که زه په دې منځ باندې کلیک کوم یا پاس طرف ته ځم هیڅ هم نشته، ټول هر څه ختم شو. هیسټري دلته څنګه شوي وي نیول شوي وي. کله چې موږ تاسې کنټرول زیډ وهو دا په حقیقت کې همدغه هیسټري ده چې زموږ ټول هغه کوم څیزونه چې موږ کنټرول زیډ کوو د دې څخه کمیږي، پاکیږي او بیرته راځي. خو که چیرې اوس دلته راشم هیسټري ټول راواخلم، هیسټري ټول چې زه اخلم ګوره دا پاکیږي. د دې پاکېدلو مطلب دا دی لکه کنټرول زیډ غوندې دا موږ بیرته پاکوو او دلته هم هماغه حالت ته موږ تاسې بیرته ورځو. کومه ساحه چې موږ تاسې پاکه کړه وګوره زه بیا دلته کلیک کوم، بیا بیرته دا څنګه کیږي رسمیږي. یعنې کومه ساحو کې چې موږ تاسې د دې د پاکولو هڅه کړې وي وګوره په دې ځای باندې فعالیت لګیا دی. که زه بیا دلته راشم وګوره بیا دې خواته راځي، که دې خواته لاړ شم او اوس زه کولی شم د کومه ساحه باندې چې زه کلیک کوم هماغه ساحه ورو ورو څنګه کیږي هیسټري برش هغه اکوپای کوي او د منځه وړي. دا د هیسټري برش وظیفه ده. ډېر زیات یوزفل نه دی چې موږ تاسې به خامخا دې څخه استفاده کوو او همیش به موږ تاسو د استعمالو، خو بیا هم د امکان په صورت کې که چیرې موږ وغواړو د دې څخه ګټه موږ څنګه کولی شو اخیستلی شو. که زه یو برش ټول راواخلم لږ سایز غټ کړم او دلته زه د برش ټول په واسطه باندې یو څه داسې رسم کړم لکه دې ساحه کې ما څنګه کړل رسم مې کړل. دا اوس که زه بیرته دلته راشم هیسټري ټول اخلم دا بیرته څنګه کیږي پاکیږي. ولې پاکیږي؟ ځکه پاکیږي چې بیرته هماغه هیسټري یعنې کنټرول زیډ ته موږ تاسې وروړي او دا هر څه څنګه کوي پاکوي. که بیرته زه دوباره راځم بیرته ما څنګه کوي، بیرته ګوره دې ساحو که زه بیا لګیا شم لږ غټ کړم بیرته موږ تاسو ته هماغه څیزونه بیرته رسموي، ورو ورو دې خواته لاندې را روان دی برش ټول. نو دا استفاده موږ ترې کولی شو. دلته وګورئ برش ټول باندې که زه ماوس ودروم restore parts of an image to an earlier state. څه معنا restore parts of the image to an earlier state مطلب یو ځای باندې موږ یو څه رسم کړي دي بیرته هغه موږ څنګه کوو ختموو. یعنې هیسټري ټوله دلته اخیستل شوي وي، په دې ساحه کې ټوله هیسټري اخیستل شوي وي او د همدې هیسټري مطابق بیرته موږ ته څه کیږي رسمیږي. بل دلته موږ تاسې یو بل څیز لرو آرټ هیسټري برش. کله کله که چیرې موږ غواړو یو ساحه داسې یو څه بکګراونډ موږ جوړوو نو د دې څخه هم موږ څه کولی شو استفاده کولی شو. تاسو وګورئ دا ځایونه ما بالکل داسې کړه لکه په لاس باندې چې رسم شوي وي. دلته ولې دا رنګ راځي؟ ځکه پخوانی رنګ دلته زموږ ستاسې سور رنګ مې وهلی و، د هغې په وجه باندې دا رنګ څنګه کیږي دې ساحو کې راځي. کوم ساحو کې چې موږ تاسې سور رنګ استعمال کړی و هماغه سور رنګ دلته څنګه کوي مکس کوي. نو دې څخه هم موږ تاسې د امکان په حالت کې استفاده کولی شو. مثلا زه دا یو تصویر اخلم خپل اډوب فوټوشاپ ته راوړم، د تصویر کې بعض ځایونه زه مثلا داسې کوم لکه اوبو په شکل چې مې رسم کړي وي، خو د دې دپاره موږ باید
ټولرنس یا اوپاسټي خپل د دې څنګه کو ډیره زیاته کمه کو تر څو هغه کومه ساحه باندې چې موږ فعالیت کوو هغه ساحه ډیره زیاته څنګه کی کمه کی. که بیرته زه راځم هیسټري ټول اخلمه پخواني حالت ته بیرته خپل د ډیزاین یا خپل تصویر وړلی شم. ډیر زیات مفید ټول نه دی. دا چې موږ تاسو څومره مخته ځو موږ ته معلومیږي چې فوټوشاپ کې کوم ټولز موږ باید زیات استعمال کو. انټرمیډیټ لیول ته چې کله موږ تاسو ان شاء الله ورسیږو هلته نور هم په دې مسایلو باندې پوهیږو. اصل کې موضوع دا ده چې موږ کله چې موږ فوټوشاپ زده کوو یا ډیزاین زده کوو دا موږ نه وایو چې خامخا دا اپشن نه دلته موجود دی او موږ به ټول وایو نه، خو ټولز باندې یو ځل موږ تاسو ګرځېږو. ټولز یو ځل پیژنو چې برش ټول څه وظیفه اجرا کوي، هیسټري ټول څه وظیفه اجرا کوي، ځینې مهم آپشنز دي چې دې باندې باید موږ تاسو پوه اوسېږو. ملګرو که زه راشم ایډیټ ته دلته زه پریفرنس لرم. پر پریفرنس کې زه دلته لرم هیسټري لاګ. هیسټري لاګ باندې چې موږ کلیک وکړو دلته پرفارمنس کې دلته وګورئ هیسټري سټیټ. هیسټري سټیټ څخه مطلب دا دی 50 ځلو پورې موږ کولی شو خپله هیسټري بیرته لاسته راوړو. یعنې که موږ تاسې یو څه کړي وي غلط شوي وي کنټرول زاید د 50 ځلو پورې موږ تاسې څنګه کولی شو مخته وروسته وړلی شو. مثلا دا موږ 25 کړه 25 پورې وړلی شو. اکثره خلک دا څه کوي مثلا هغه فل حالت ته وړي 0 پورې، خو 0 پورې غلطیانې باید موږ تاسې ونه کړو. دلته موږ تاسې نارمل د دې تعداد څومره ټاکو، د دې تعداد نارمل زه 50 ټاکم چې د دې حده پورې موږ تاسې خپل فعالیت بیرته که کوم ځای موږ غلط کړی وي کنټرول زیډ کو او هغې حالت ته ورشو. نو دا ملګرو زموږ ستاسې هیسټري ټیل امید دی چې د درس څخه تاسو یو څه زده کړي وي.